د قرآن کریم په هکله هغه معلومات چې هغه د تفسیر نه مخکې پکار ده چې یو زده کوونکي ته معلوم وي کم څه ته ابتدایي معلومات ډېر زیات دي او بعض اهمې خبرې چې د قرآن کریم سره تعلق ساتي د تفسیر په اړه کې هغه ډېرې زیاتې دي خو موږ به یو څو بیانوو خو د دې نه مخکې چې موږ دغه خبرې شروع کړو دغه موضوع یو دا خبره ته ذکر کوم اهمه کوم ملګري چې دلته حاضر شوي دي او بعض د لرو لرو نه راځي بعض خپل کاروبارونه پرېږدي وخت ورکوي خپله دنیا مخکې وروسته کړي دې له وخت ورکوي او دغه شان کوم ملګري چې دا بیان اوري او یایي هغه ټولو ته دا خبره کوم که تاسو یقینا فایده اخیستل غواړئ د قرآن کریم د تفسیر د درسونو نه نو د هغې لپاره یو څو خبرې یادې ساتئ اولنی سبب او اولنی خبره هغه دا چې د الله رضا لټول که چېرته ستاسو مقصد دلته د الله رضا حاصلول د الله رضا حاصلولي او د هغې لپاره راغلي نو بیا دا یقیني خبره ده چې د دې خبرو نه تاسو فایده اخلئ الله په قرآن کریم کې دا خبره کړې ده زه چې د کومه خبره کوم هغې به ته دلیل وښیم یو دا چې یهدي به الله من اتبع رضوانه الله په دې قرآن کریم سره هدایت ورکوي هغه چا ته چې څوک تابعداري د الله د رضا وکړي یعنې کوشش د الله د رضا د حاصلولو وکړي که ته دا غواړې چې زه د قرآن نه فایده والم او په قرآن باندې پوه شم نو د هغې لپاره اولنۍ خبره هغه ده چې ستا نیت به دی چې زه الله راضي کوم او چې کله هم د الله راضي کول دې مقصد نو بیا به ته کامیابې په دې خپل مقصد کې او ته به پوه شي د الله په کتاب باندې انما الاعمال بالنیات په حدیث کې راځي مشهور حدیث کې اکثر مسلمانانو ته معلوم چې د اعمالو دارومدار هغه په نیتونو باندې دی څنګه نیت چې ستایي هغه به ته میلاوي یو سړی سوال کوي چې زه اوس څه نیت ساتم نو نیت کې درې خبرې اهمې دي یاد یې کړه یو دا ته به دا نیت ساتي چې زه الله راضي کوم اولنۍ خبره څه ده چې زه الله راضي کوم دویمه خبره اهم هغه دا ده چې زه د ځان نه جهل ختموم دا به ستا نیت دی لکه ولې راځي د رسول الله چې کوم جهل په ما کې دی چې هغه ختم شي او داسې څوک دعوه نشي کولی چې ما کې سره جهل نشي او زه مکمل پوه یم څوک مکمل پوه دی داسې چېرته غټ غټ علما چې هغوی د عمر په دې علم کې صرف کړی او ملیم چې ته شوي په دې علم کې د دې په زده کولو کې او په پوهو کې هم د دعوه کې چې پوره علم زده کړی او کله چې ابوذر غفاري رضی الله عنه بلال رضی الله عنه ته وویل چې ای د تورې زویه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل انک امرؤ فیک جاهلیه ابوذر ته داسې سړی چې په تا کې جاهلیت دی هغه وویل یا رسول الله دا ګیره کې سپین هغې داسې وویل یا رسول الله ویښتو کې مې سپین لګېدلي دي اوس وګوره یعنی دا خبرې چې تا کومه کړې دی ابوذر دا د جاهلیت خبره نو موږ کې ټولو کې چا کې جهل زیات دی چا کې لږ دی ټول خو په هره مسله ولیکو نو نیت چې ته ساتې اول الله راضي کول دویم په ځان نه جهل ختمول چې ځان پوه کړه دریم نیت به ستا دی یا دریمه خبره به په نیت کې دی چې زه دا دین دې لپاره زده کوم چې مسلمانانو ته دا درې خبرې دي نو ته به کامیاب یې که اوس تا نه ژوند په پوه شو چې ته ولې دلته راسي زه الله راضي کوم دا خپله اولنۍ خبره
دویم زه ځان پوه کوم په دین باندې کوم جهل چې ما کې نه جهل ختم شي. دریم چې زه څه زده کړم چې دا بیا د نورو مسلمانانو ته وکړم. شروع د خپل کور نه وکړم، د خپلې قبیلې نه، د خپل کلي نه، د خپلې علاقې نه، او بیا به څه زده کړم. نو دا یوه لاره شوه د قرآن نه د فایدې د اخیستو یو سبب لوی هغه څه دی؟ د الله رضا لټول. دویم په ځان کې تقوا راوستل، او څومره چې سړی تقوادار وي دومره ورته الله علم ډېر نصیب کوي. واتقوا الله ويعلمكم الله. الله وي په ځان کې تقوا راولي، الله به تاسو ته وښيي. قرآن کې الله وي هدى للمتقين، دا قرآن هدایت دی د تقوادارو لپاره. که په تا کې تقوا وي د دې درسونه وفایده وکړي. تقوا دې ته وایي چې لږ تعریف یې دا دی چې الله تصویر یې هغه کې چې سره منع کړی دې تقوا. او که تاسو خیال کړئ د یوې مدرسې نه، د یوې جامعې نه، د یوې ځای نه ډېر شاګردان په یو ځای فارغ کېږي. نه دي ټولو سره علم یو شی، نه دي ټولو خبرو یو شان حاصل، نه دا ټول د دین خدمت یو شان کوي. هغه بیا خبره د تقوا وي. په کوم عالم کې چې تقوا ډېره وي، ډېر پوهه الله پوهه کړی، خبرو ورته یادېږي، ذهن یې تیز وي. کوم عالم چې تقوادار وي د هغه په خبرو کې حاصل وي. دوه کسان به راشي، دواړه به اولیاء وي، دواړه به علما وي، او دواړه به یو شان نصیحت وکړي. د یو د زړه ته کوزېږي، د بل د نه کوزېږي. وجه دا چې دا چا خبرې چې زړه ته کوزېږي د الله نه یېرېږي، او دې کې تقوا وي. نو دویمه خبره او دویم سبب په ځان کې تقوا راولي. چې کله تاسو تقوادار وئ په قرآن باندې به پوهېږئ. اکثر ملګري زما نه راته پوښ کوي، وایي دا مسلې مونږ ته نه یادېږي او دا خبرې مونږ ته نه یادېږي. دې به څه وکړي؟ یو خو دغه معروف وجه ده چې هغه سړی بل ته ښایي چې ذهن مې کمزوری دی او اوس دې لپاره څه وکړم او څه ونه کړم. دغه معروفه خبره. دویمه وجه او غټه وجه چې د ډېرو خلکو پام نه شي، هغه دا چې کوم سړي کې تقوا وي په دغه ذهن کې، په دغه زړه کې علم د ډېر وخته پورې ایسېږي. د علم الله د هغه خلکو په سینو کې ساتي چې د هغوی سینې پاکې، دنه به تقوا وي. نو تقوادار سړي ته خبره یادېږي او خبره کې اثر وي. لکه اوس د امت ته څومره مشران علما چې تېر شوي دي، د کوم چې مشهور دي، د دومره ناشنا علم د دوی د قرآن په باره کې، د حدیثونو په باره کې، یا نور چې کوم علوم دي د هغې په باره کې، دا هسې دې نه نصیب شي. د الله د یېرېدونکي خلک دي، دا تقوادار وي. نو الله د دوی په ذهن کې د ناشنا حکمتونه د دین ده دی پکې واچوي. درېیمه خبره چې ته د الله نه او د قیامت نه یېرېږې. درېیمه خبره د الله نه یېره او د قیامت نه یېره. او دا خبره په قرآن کې شي. الله په قرآن کې دا خبره کوي: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الله وما موسى او هارون عليهم السلام ته هغه کتاب ورکړی چې هغې به فرق راوستو د حق او د باطل په منځ کې. دغه کتاب نصیحت و د تقوادارو خلکو لپاره، نصیحت و د چا لپاره؟ تقوادارو لپاره. دا تقوا چې پکې نه وي د نصیحت اثر یې کوي. او که درس کې او بیان کې ناست وي چې سبحان الله والله اکبر، او کېدای شي څه وخته پورې د سترګو نه اوښکې ولاړې شي، خو دا څه وخت دا خبرې پر ده باندې داسې اثر نه کوي چې د جون ورسره بدل شي. ځکه الله وذکرا للمتقین، دا آسماني وحي دا نصیحت د تقوادارو خلکو لپاره دی. تقوادار سړی چې قرآن واوري کنه بس خبره ختمه شوه. او ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه مبارک کې راځي چې کله چې د هغه سره کس ملاقات وکړو او وراره راوستو د خپل تره، د تره ورته وویل: ته د امیر المؤمنین سره ډېر کښېنې پاسې مو سم چې ته بوځم. هغه وایي صحیح ده، بوی چې په هغه ټیم کې هغه امیر المؤمنین و چې څنګه راننوتو وایي: یا ابن الخطاب، ای د خطاب زویه، هغه ترې وي.
هغه ته شي چل وي نه عدل او انصاف کې او نه جهادونه کې او کمې کې زموږ په حق ادا کولو کې دا ټولې خبرې ورته وکړې وي امیر المؤمنین دومره څه شو نږدې و چې دا سړی ووهلی نو هغه وراره یې ورته وویلې ډېر پوه سړی هغه ته امیر المؤمنین الله قرآن کې دا خبره کړې واعرض عن الجاهلین جاهلان به مه غواړه جاهل سره جاهل کېږي نو مخکې ولاړ او امیر المؤمنین زما د ترم په جاهلانو کې دله د خبرې چل ورځي نه د مجلس آداب پېژني جاهل و دا خبره دې څه ده دا خو له پرېږده چې دې ذکر وګوره دا ته وایې څه کومې ګډې ولګوي عمر بن خطاب رضی الله عنه د دې نه بعد معمولي نه دی خوځېدلی ځکه چې هغه ډېر ودرېدونکی و د الله د کتاب سره دا د مؤمن حال دی چې څنګه دې ته قرآن بیان شي نو په دې باندې اثر کوي خو شک ته کېدی چې د دې کې تقوا ما دې لپاره د آیتو الله مخکې سوي د تقوادار څوک دي الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون تقوادار خلک هغه دي چې هغوی یریږي د الله نه په غیبو سره یعنې په غیبو په حالاتو کې الله لیدلی نه یریږي وهم من الساعة مشفقون او دوی د آخرت نه یریږي نو درېیم سبب د قرآن نه د فایدې د اخیستو هغه دا دی چې ته به یریږي د الله نه او د قیامت څلورم قرآن ته غوږ ایښودل په توجه سره او درس ته هله به ته د دې درس نه فایده اخلې اوس لکه زه لګیمه خبره کوم چې الله دا وایي او د دې آیت ترجمه ده د دې آیت تفسیر ده د څوک ګرامې کې او څوک جیب کې ګوتې وایي او څوک یو ته ګوري او څوک بل ته ګوري او څوک چې دی دیوال ته ګوري او څوک دروازې ته ګوري او چا ډډه لګولې ده او څوک سړی کېږي او څوک څه کېږي او څوک څه دا قسمه خلک فایده نشي اخیستلی دې طرف ته توجه ساتي دا قسمه خلک فایده نشي اخیستلی چې دوی غوږ نه دی ایښودی قرآن ته او درس او په دې دلیل دی په قرآن کې وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون کله چې قرآن ویل کېږي نو قرآن ته به غوږ ږدي او دې ته به غیر کېني الله ورته باندې رحم کوي که تاسو پیدا اخیسته غواړئ د دې درسونو نه نو دې ته به په توجه سره کېنئ دا خبره به اورئ په غور سره په ویښ زړه سره هله به دا په تاسو باندې اثر کوي قرآن کې یو آیت ته ډېر عجیبه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب الله وایي په دې قرآن کې نصیحت دی د هغه چا دپاره چې د هغه زړه یې زړه خو د هر چا شته دې څوک چې هغه زړه نشته زړه د هر چا دی څه معنا شوه دې چا ژوندی زړونه خو ټولې ژوندي دي که نه مړه دي چې دنیا کې ژوندی دي زړه یې څه دی ژوندی دی بیا څه مطلب شي ژوندی په معنی دی چې دی په دې مجلس کې په دې خبره کې سوچ او فکر کوي الله وایي دې قرآن کې نصیحت د دې خلکو لپاره دی لمن كان له قلب او القى السمع وغوږ یې ورته ایښودی په یوه خبر وهو شهید او دی په دې مجلس کې ناست نو مجلس کې به ټول ناست دي معنی دا چې دی د زړه سره دی ذهني طور حاضري بارک الله فیک دا معنی ځکه چې یو سړی هم سره ناست او سوچي د سبا د کار په معنی کې سبا به څه کوو څه کوو دی چې اخیستی دا د زوی ته فایده دې درسونه نشي اخیستی ته چې څو پورې ما سره په دې درسونو کې د ژوند نیک تېر کړی دی د هغه وخته پورې ته د درس ته فایده نشي اخیستی نو یو دا خبره یاد ساتئ دغه شی یو خبره به دې ذکر کړو او دا روانه به اخرنۍ کړو یا دوه نورې دا اهمه خبره چې څومره په دنیا کې ننوځي کنه دومره د الله په کتاب باندې خبرېږي دا خو یقیني خبره ده ځکه چې په دې باندې دلیل په قرآن کې شته په حدیث کې شته او دا د تجربې خبره ده موږ په خپلو سترګو باندې داسې مولیان لیدلي دي چې هغه په دنیا باندې بې انتها مین دي او د دې دنیا لپاره هغوی یعنی څه منډې او څه چلونه نه کوي هغه دنیا چې هغه د ضرورت نه زیات دی
هغه خلکو که څه زده کړي دي یا کوم څه یې زده کړي او که زده کړي دي الله ته یې وروسته رسوي. که تاسو دا غواړئ چې د الله په کتاب باندې صحیح پوه شئ که نه نو دې دنیا ته به ډېره توجه ورکوئ. دومره دنیا کوم څومره چې ضرورت ته بس خبره ختمه شوه. علماء د دنیا پورې خطر سهار او ماښام دا د سړي په علم باندې سموي او دین تجربو کې ویې ګوري او نظر وچوکوي په هغو شیانو کې کوم علما چې ډېر مشهور دي او د هغوی په خبره کې اصل وي ویې ګوري دا عالم به د دنیا سره ډېر تعلق نه ساتي. یې نظر وچوکوي او که تعلق څومره ساتي د دنیا نه تعلق نشي پرېښودلی. دا خو د صوفیانو مذهب دی. تعلق دومره ساتي څومره چې ضرورت دی او نور د دنیا زړه ته نه پوځوي. او په دې باندې دلیل قرآن کې څه دی؟ الله سبحانه وتعالی د یو مولا واقعې ته اشاره کړې ده. بني اسرائیلو کې یو مولا و، چا ته نوم معلوم دی؟ بلعام. دې ډېر ښه پوهېدو په دین باندې. الله وی ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. مرض په دې کې دا ولګېدو چې د ځمکې طرف ته ورغلی. ځمکې مراد د دنیا ده. ځین ده چې په خواهشاتو پسې روان شو. الله د ده مثال د سپي په شان دی. قرآن کې د مثال د سپي په شان دی. نو ګوره دا اوله کې اوله مرض په کې دا ولګېدو چې دنیا پورې وکړو. دنیا پورې وکړو هغه هر څه دا ختم شو. که تاسو دا غواړئ چې قرآن باندې پوه شئ نو څه به کوئ؟ دنیا ته به توجه ډېره نه ورکوئ. دومره کوم څومره چې ضرورت دی بس. او غمونه به دین کوي، ذهن به دین صفایي او په قرآن او حدیث باندې پوهېږي. اخرنۍ خبره به دا ذکر کوم اگر که اسباب ډېر دي د یو څوک تعلیم دی صبر. دا علم کول به صبر غواړي. بعضو کسانو دا مطلب وي چې د علم محدود یو کال دوی او بس د هغې نه بعد به دی څه شي بس دی غټ امام به ترې جوړ شي. دا تاسو چې وینئ دا چې د مدرسو او جامعو نه فارغ شي را پټکي چې ورته بسرۍ دا به همداسې نه چې دا پوره عالم شوی دی یو مرحله ختمه کړه بس. لکه دی یو ځای ته ورسېد نو هغې ختمه کړه. نور خو دی دا څوک نشي ویلی چې دا اوس عالم شوی دی ډېر فارغ او ختم نور د څه ضرورت دی شي. قرآن زده کول حدیث زده کول دا صبر او ډېر صبر غواړي لږ نه ډېر. الله وایي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الله وایي په بني اسرائیلو کې ما امامان جوړ کړي د دین مشران. الله ته ولې دین مشران جوړ کړي؟ لما صبروا کله چې موږ صبر. الصبر سره انسان ته اوچت مقام ملایي. کله چې ته په دین کې یو مشر نه یې کنه په دین کې مشر الله ولا مشرتیا ورکړي پوه شي چې د دې علم د زده کولو لپاره پوه شي. نو د امامانو د تاریخ روان د دین د امامانو د مشرانو څومره سخت دي د یو روایت لپاره د یو آیت لپاره هغوی سفر وکړي. او یو سړی موږ سره دلته څه وخت پورې ناست وي او هغه صبر نشي کولی او هغه دغه وخت الله نه نشي ورکولی دی نشي زده کولی. د مجلس په دې برکت کې وشرطل شي. لکه څوک برکتونه راغلي نو هغوی ته هم درته وایم چې دلته د مجلس په برکت کې راشي نو پوهېدی پرې نشي او که اراده دې یقیني چې او زه د قرآن زده کول غواړم د الله په توفیق سره به زده کړي. خدای لپاره به څه کوي؟ صبر وکړي. ځکه دا ګران کار دی، اسان نه دی. اوس ګوره یو سړی په ځوانۍ کې علم کوي، عمر د سړي 15 کاله 14 15 17 19 مرحلې دې سره تېرې شي په سړي باندې. دا د هغې ځوانۍ وخت دی چې د سړي زړه په کې څه څه نه وایي او دی دا هر څه قرباني کړي او د الله سبحانه وتعالی دین زده کوي. دا لوی څه دی
یو هلک لګیا دی د خپلو خواهشاتو مطابق ژوند تېروي چې زړه کې څه راشي هغه کوي. یو هلک لګیا دی خپل خواهشات د الله د دین تابع کړي دي. دواړه یو شان نه دي، ډېر ګران کار دی. دلته اوس دا ناست دی دا اسان کار دی دی مګر الله یې چاته رسوي. ځکه چې ته مجلس پرېږدي ملګري بچي کې د سړي د هغوی د خواړه به لږ ساعت نه ځي، دنیا به د دروازې نه بهر پرېږدي د جومات د دروازې نه، کېدای شي بیمار وي، کېدای شي ته تکلیف. یو وخت کې موږ دوره تفسیر د بعضو ملګرو ته به معلوم وي هغه ملګری مستلی د مرګ ته هغه به درسونه راته او ماته ښکاري چې ښکاري درته هغه به درسونه راته نو هغه د ملا تکلیف وته تکلیف ډېر زیات نو هغه دا دویم ځای چې ډېرې درونه د دې سره فشار کوي دا پروت بالغ به یې ښودی دا هغې ته پروت و قرآن به ورسره راسي. ما ورته بیا یې ورځ وویل څنګه وي تکلیف ډېر وایي دلته دا وخت روان دی او دا دوره رانه به داسې ځي نو بس زه ورته پروت یم اوس تاسو څه وایي ته به څه ولې کړې ځوان سړی راپاڅېد وکړه هغه درس یې کله خپل یو طرف ته اړی او کله بل طرف ته اړی کله ګرمي کې کله یو ځای ته کله بل ځای ته اوله کې یو هفته ګرمي او بیا پته نه لري. دا ټول هغه دي چې دوی صبر نشي کولی. علم صبر غواړي. دا بعض کسان سیچر کوي چې کله یو عالم وي د هغه درس ووایي بیان چې دغه شی دی چې دغه شان علم مات شوی د دې دا مطلب چې یعنی جبريل علیه السلام په باب سره شي او دا ټول هر څه معلومه دي سینې ته راواچي چې موږ دغه شان عالم شي نه د ته چې مخامخ وای کوم سړی یا ته چې د چا کتاب وایي او یا ته چې د چا د علم ارمان کوي چې داسې علم ما سره وي دې سړي به سختې کړي دې سړي به صبر کړی ته به مال لګولی ته به وخت ورکړی د هغې نه بعد بیا دومره لوی سړی جوړ شوی. او ځکه د امام احمد بن حنبل رحمه الله بارک هغه په خپله وایي د هغه پلار وړوکوالي کې مړ یو د وړوکي عمر یتیم امام احمد بن حنبل هغه وایي چې زما مور ګوره سړی نه څومره غټ سړی جوړ شوی د حسین کې جوړ شوی هغه وایي چې زما مور به زه وړوکی وم ډېر سهار وختي راپاڅوله به وایي د بغداد او د عراق د یخې شپې به هلته جبه ډېر سخت او زه به وختي راپاڅولم د لمانځه نه ډېر مخکې او اوبه به ما ته ګرمې کړې چې زه په اوبه دې باندې اودس کوه د هغې نه بعد به ما یو څو رکعته لمونځ د شپې به راباندې وکړم بیا به یې په خپله په ځان باندې پوړونه راواچوم څادر به یې راواچوم او جومات څه فاصله کې او تیاره به وه او جګه وه نو زه به په خپله جومات ته تلم او بیا به یې راته بهر انتظار کوو چې کله زه د جومات نه به راووتم مونځ لمونځ به یې کور ته ورسوم بیا به یې د هغې نه بعد علماو پسې لېږلی سحر مانځه نه بعد چې نور وکېږي پلاني عالم درس ته ځي هغه سره به یې کېنولم چې د هغې نه به فارغ شو بیا به په بل علم پسې بوتلم چې د هغې نه به فارغ شو بیا به بل علم پسې بوتلم نو زه له باندې نبي سلام کې جوړ چې د یو سړي وړوکوالی په دې ترتیب تېر شي او زموږ هغه ځوان لس ورځې ته جومات کې کېناستلی شي او ارمان دا دی چې د امام احمد بن حنبل په شان شي دی ارمان دی زموږ ځکه چې په ارمانونو پسې پابندي نشي که نشته دي ارمانونه به زموږ داسې دي ته پوزې به ها زه د علي چې په ارمانونو پابندي نه کوم زه ارمان غټ ساتم خو کار وواقع شم اوس ارمان زما دا دی چې زما نه داسې سړی جوړ شي لکه څنګه چې امام احمد بن حنبل و او کار مې دا دی چې د الله دین نه په ورځ کې یو څو منټه دي شوي اوس نه منلو خبره ده که نه کېدی شي اوس داسې کېدی شي دا زه د الله د قدرت مقصود منکر نه دی
دا خو کېدای شي چې الله دا ټول علم راوالي د بلې سینې کې په یو ګنټه کې په یو منټ کې ور واچوي په یو سکند کې ور واچوي الله یې کولی شي خو دا د الله طریقه نه ده الله یې کولی شي خو دا د الله طریقه نه ده طریقه دا ده چې ته به لږ ډېر محنت وکړې محنت چې موږ څومره وکړو دین دپاره دا به لږ ډېر کوي ځکه خو ته لږ ډېر وي معنی دا نه چې لږ ډېر ته ډډه ولګي او لږ ډېر شروع کړي موږ که د سحر نه د ماښامه پورې د ټول ژوند د الله د دین خدمت وکړو ټول څه دی دا ټول لږ ډېر دی زده کوي لګېږي نو صبر به کوئ ګورې صبر نه بغیر کار نه کېږي که تاسو داسې وایي دا خو اوس ابتدا ده دا پته به ستاسو بیا په روژه کې دی او زه یعنې خپل صفت نه وکړم زه به څه ووایم برداشت یم زه روژې کې ماسپښین د ماښامه پورې کښېنم د الله په توفیق سره او بیانونه ویم او لازم پای کې زه تلی کېږم ستړی کېږم کله زما په دې ګردو درد راشي او یو سړی په پوست قالین ناستي او صرف د اورېدو کوي او دې ستړی کېږي زه حیران نو ځکه چې د بعضو خلکو ته وګورم د الله شکر ادا کوم یا الله ستا شکر دی چې دا دومره طاقت او توفیق دې ما نه راکړی دی چې اورېده سړي ته دومره ګران شي دی به کوم څه یې زده کړي دا دین بیانول غواړي نو چې اورېدو کې دی نو ته به یې زده کولی نه شي چې ته له هغې مرحلې ته ورسې چې نورو ته یې بیان کړي پوه شوې دی اسباب نه وینېږي او دا څو شو اته لا شپږ شو کم دي الله رضا لټوم تقوا د الله نه یره او د آخرت نه یره ځان جهل ختمول نه قرآن ته وګي خو دې دنیا ته ډېره توجه نه ورکول او لا یټولو کې دا اوس راځو بعضو معلوماتونه او دا ډېر اهم معلومات درکړو ډېر اهم معلومات د قرآن په باره کې زموږ د ټول د ایمان دی چې قرآن نازل شوی دی د الله رب العزت طرف خو دا قرآن څنګه نازل شوی دی باره کې خبره یاده کړئ دا خبره چې قرآن په دوو مرحلو کې نازل شوی دی دوه مرحلې د قرآن په نزول تېرې شوي دي یو مرحله الله دا ټول قرآن په یو ځای نازل کړی دویمه مرحله الله وخت په وخت لږ لږ نازل کړی څنګه جواب یې دا دی د قرآن الله ټول په یو ځای د دنیا دا کوم اسمان چې دنیا اسمان یې مونږ ته چې کوم نږدې په دې کې یو ځای دی چې هغې ته ویل کېږي بیت العزه د عزت کور الله په یو ځای دا ټول قرآن دغه ځای ته نازل کړی نو دا اولنۍ مرحله شو قرآن ټول په یو ځای او ټول الله را کوز کړی د کوم ځای ته د دنیا اسمان ته او په دې دلیل دی قرآن کې الله وایي انا انزلناه فی لیلة القدر ما دا قرآن نازل کړی دی د قدر په شپه کې لیلة القدر اې دا قرآن الله ټول نازل کړی دنیا ته نو بیا سوال دته پیدا کېږي چې څنګه الله وایي چې ما روژه کې نازل کړی دی لیلة القدر په شپه باندې نو جواب یې دا دی چې معنی دا دی چې الله وایي ما ټول نازل کړی دی هم په دغه شپه کې د دنیا اسمان ته لکه بل څه کې الله وایي انا انزلناه فی لیلة مبارکه ما دا قرآن نازل کړی په مبارکه شپه کې برکتونه ولا شپه والله په ټول نه یې نازل کړی بیا دغه سوال راشي چې الله چې ما دا قرآن په برکتي شپه کې نازل کړی دی نو قرآن خو لږ لږ راغلی دنیا ته څنګه الله وایي چې ما قرآن نازل کړی برکتي شپه کې نازل کړی معنی دا چې ټول مې نازل کړی نو جواب دا دی چې او الله په دې برکتي شپه کې ټول قرآن را نازل کړی خو د دنیا اسمان ته دنیا ته نه او په روایت کې راځي صحیح روایت دی امام نسائی راوړی هغه روایت دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما عبدالله بن عباس وی قرآن پوره نازل شوی دی الى السماء الدنیا دی نږدې اسمان ته فی لیلة القدر
د ليلة القدر په شپه کې بیا د هغې نه بعد یو قرآن لږ لږ نازل شوی دی پوه شوې اولنۍ مرحلې څه ده ټول نازل شوی کوم ځای ته په دنیا کې دویمه مرحله دا ده چې قرآن بیا وخت په وخت لږ لږ نازل شوی نو دا بیا د کوم ځای نازل شوی دی وخت په وخت دغه بیت العزة کوم چې دنیا په اسمان کې ځای دی د دې کې بیا لږ لږ نازل شوی دی په دېرش کال کې په دېرش کال کې نازل شوی دی دیارلس کاله په کوم ځای مکه کې لس کاله لکه تا نه څوک درته پوښتنه کوي چې قرآن څنګه نازل شوی دی په دوو مرحلو کې یوه مرحله دا ده چې قرآن پوره نازل شوی دی د دنیا اسمان بیا په دېرش کاله کې د دغه ځای نه بیا قرآن لږ لږ نازل شوی دی د وخت مطابق یا که چېرته سوال شوی دی یا که چېرته حدیث راغلی دی سوال دا دی او دا اعتراض بعضو کافرانو اهل کتابو کړی چې د آسماني کتابونه چې دي څومره پخواني دا ټول الله جملتن نازل کړي جملتن معنی سره ټول په یو ځای لکه موسی علیه السلام له الله سره ملاقات وکړو الله له پوره تورات او دغه شان نور پیغمبران نو زمونږ د قرآن ولې ټول په یو ځای نه نازلېږي په دنیا کې دا اعتراض هغوی کړی او الله چې څه کار کوي په یې کې حکمت وي الله د حکمت لپاره کار نه کوي نو دا اعتراض الله په قرآن کې ذکر کړی دی وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وی کافران وی چې دا قرآن په دې پیغمبر باندې جملتن ولې نه نازلېږي پوره ولې نه نازلېږي چې دا لږ لږ راځي الله حکمت ذکر کړی دی كذلك لنثبت به فؤادك ای پیغمبر دا کار ما دې لپاره کړی چې ستا د زړه مضبوط کړي نو اوس یاده کړه دا خبره دا قرآن چې الله لږ لږ را نازل کړی دی په دېرش کالو کې د دې یو څو فایدې او حکمتونه اولنی فائدې په دې کې دا د حکمت دې سره د پیغمبر سره مضبوط شوی دی زه اوس څنګه مضبوط یم په دې مسله په ټیم په ټیم هغه ته عبرت كم واقعية چې دی وته با وخت په وخت ورته څه مطلب دی کوم د کوم وخت اوس ولې نازل شوی تربية تبارك کېدای شي دغه ته نبی اسلام نو په پوښتنه کېدل او مطلب هغه جدا مسله شي زړه سره دې مضبوطی ګوره یو خدا وخت چې وحی راځي پیغمبر په دې خبره باندې اطمینان او ایمان او یقین خړېږي چې الله زموږ نه ځکه چې راځي وخت راځي بنديږي د زړه سره په دې مضبوطیږي لکه اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د بدر سخت یا د احد سخت یا نورې سختې راغلي دي او الله آیتونه نازل کړي دي هغه یې پکې تسلي ورکړې دې زړه مضبوطیږي کافرانو پرې خندلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم غمجن شوی دی الله آیتونه نازل کړي دي پیغمبر ما غمجن کړي دې سره زړه څه شي زړه مضبوطیږي نو اولنۍ فایده قرآن لږ لږ نازل شوی دی فایده او حکمت اولنۍ چې د پیغمبر زړه مضبوط شي دویم دا امت هغه امتو چې دا انپړ امتو امي یعنې نه دوی له لیکل ورکړو نه دوی له لوستل ورکړو نو د دې امت سره مناسب دا دی چې دا قرآن لږ لږ راشي چې دوی پرې پوه شي هدایت کړي نو एकदम ټول قرآن په یو ځای راغلی دی نو بیا په یادولو کې څه یادولو کې ګران نو ځکه الله لږ لږ رالیږلی دی او دې کې اشاره ګوره دې ته هم ده زموږ دپاره پکې فایده ده چې اوس هم که څوک کوشش وکړي دا قرآن لږ لږ یادوي او په لږ لږ ځي باندې ځان پوه کوي یو ورځ به داسې راشي چې ټول قرآن به یاد کړي درېیمه فایده په دې کې دا ده چې د دې امت تربیت وشي
د امت تربیت داسې کېږي لکه وخت په وخت د حادثو مطابق په قرآن نازلېږي او د امت په تربیت کې لکه هسې مثال لیکلی درکړم او دا انشاءالله چې کله موږ تفسیر کوو بیا دا مثالونه موږ نسو ډېر راسي د بدر په غزا کې چې کله قیدیان ونیول شو او راوستل شو نو اختلاف شو چې آیا دوی نه فدیه اخیستل غواړي او پرېږدو که نه دوی وجل غواړي نو الله سبحانه وتعالی آیتونه نازل کړو چې د دوی نه فدیه اخیستل مناسب نه و دا اوس د امت څه وشو اصلاح او تربیت شو هیڅ د موقع مناسب آیتونه دغه شان په نورو ځایونو کې د امت ته تربیت لپاره بل مثال قرآن شراب الله عید نه دی حرام کړی اوله کې الله دا وایي چې شراب بې فایدې نشي نقصان پکې نشته او نقصان یې د فایدې نه ډېر دی بیا په بله موقع باندې ایتونه راغلي چې چا شراب څښلي هغه دې منزل نه ځي په اخره کې الله سبحانه وتعالی شراب نو د امت تربیت وشو ځکه که چېرته एकदम الله دا شراب بند کړی وي د خلکو باندې نو دا به ډېره ګرانه وي نو ورو ورو بیا الله هغه ګناه او د ګناه نه کار پرېښود ښه دغه شان په دې کې بله فایده دا ده چې د دې نه دا واضح کېږي چې یقینا دا قرآن د الله کلام دی او هغه داسې لکه وخت په وخت وحي را روانه ده وخت په وخت وحي را روانه ده دې واقعه کې راغله هلته سوال وشي وحي راغله بغیر د واقعي بغیر د سوال نه وحي راغله دلیل دی چې دا قرآن کلام د چا دی د الله دی ذکر را روان دی بندېږي ده او که چېرته دا د یو بشر او د انسان خبرې وي نو دا به بندي شوی دا به خبرې شوی نو دا یو څو حکمتونه دي په دې کې که څوک تپوس وکړي چې دا قرآن ولې الله لږ لږ را نازل کړی دی نو به یې کې دا فایدې دي ښه بله مسله قرآن الله را لېږلی دی د جبریل علیه السلام په واسطه سره قرآن کې الله وایي نزل به الروح الامین دا قرآن الله را لېږلی دی نازل کړی دی د روح الامین په واسطه سره والروح الامین څوک دی هغه جبریل علیه السلام قل نزله روح القدس من ربک ووایه پیغمبره چې دا قرآن نازل کړی د الله له طرف نه روح القدس او روح القدس جبریل علیه السلام او جبریل علیه السلام دا قرآن ټول اورېدلی د الله د الله نه اورېدلی دی دا زموږ د ایمان د کلي باندې د الله نه اورېدلی دی اواز یې اورېدلی دی د حروف یې اورېدلی دي او بیا یې راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او په دې یو دلیل د امام طبراني روایت راوړی دی لکه بعض مولیان دا وایي چې نه دا داسې کار شوی و چې الله د جبریل علیه السلام د بدن ته یو نور ور واچو یو رڼا یې ورته ور واچوله بس هغه ته د قرآن او د وحي یادې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې راوړی نه راجح قول دا دی چې الله دا قرآن په خپله ویلی دی جبریل علیه السلام ته اورېدلی دی او بیا یې پیغمبر ته راوړی دی او په هغې یو دلیل دی امام طبراني د روایت راوړی دی حدیث دی د نواس بن سمعان رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله چې الله وغواړي چې وحي په وحي کې یو امر وکړي کله چې الله وغواړي چې یو خبرې امر وکړي تکلم بالوحي نو الله خبرې وکړي کله چې الله خبرې وکړي نو د اسمان باندې یو قسمه زلزله راشي خوفا من الله یریږي د الله نه د اسمان باندې زلزله راشي نو کله چې اسمانونو والا دا حالات ویلي صعقو ټول بېهوشي شي او په اسمانونو کې څوک دي ملایک ټول بېهوشي شي وخروا لله سجدا او ټول په سجده باندې الله ته پرېوځي د الله دی اولنی مخلوق چې سر راوچتوي هغه جبریل علیه السلام فیکلمه الله من وحیه بما اراد دا دې لپاره دا حدیث وی الله سره بیا خبرې وکړي هغه وحي ورته بیان کړي کومه چې الله غواړي الله سره څه وکړي خبرې وکړي نو بیا جبریل راوګرځي
هغه زی دروي کوم چې الله امر کړی د دلیل دی په دې باندې چې د قرآن جبريل عليه السلام اوریدلې انسان د الله نه اوریدلې او به راوړلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن نازل شوی دی د رمضان په میاشت کې هو زهر شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن او په رمضان کې بیا کله نازل شوی دی د اخرنی لسو شپو په اخرنی لسو شپو کې په کوم شپه نازل شوی دی شب قدر چې وتوی د ليله القدر په شورا نازل شوی او د ورځ و د پیر ورځ د پیر په ورځ قرآن نازل شوی دلیل کې څه چې د پیر په ورځ قرآن نازل شوی دی حدیث کې راځي امام مسلم د حدیث راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله تاسو شو چې یا رسول الله تاسو د پیر د ورځې د روزې نیسئ ولید نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ذاک یوم ولدت فيه دا دې ورځ چې زه پکې پیدا شوم ويوم بعثت وانزل علي فيه او په دغه ورځ باندې نبوت ملو شوی دی او په دغه ورځ مو قرآن نازل شوی دا مسله دې ورته څه نه وایي کنه معلومه ها او ګرانه مسله اسانه بدوجي او تاهيل بعض مليانو چې هغوی دین نه بیانوي ټول قیل او قال کې پاتې دي که دا مسلې چېرته دي ټول ملیانو شروع کړې نو زموږ د معاشره او زموږ د قوم پوه نه شي الله په دې چې اصول علما لیږي یو دومره ګټه فایده ترې حاصلېږي که چېرته دا علما ټول راجمع شي په دې چې قرآن او حدیث وبیانوي او د تاویل ماویل او د قیسې ویسې وپرېږدي نو کار به ښه نه شي اوس د ماښام د لمانځه نه مخکې یو کس زما خواته راغلی تپوس دی بیا کیسې ویسې شروع کړه نو بیا یې مولوي صاحب خبر راواخیسته هغه مولوي صاحب ما ته ویل چې تا که پلانې مولوي صاحب پېژنې څه نښې بیانولې دلته و بیا ما ورته یو څو نښې ذکر کړې ما که پلانې یاد کړه مې هغه داسې ګوا سلام کوم ورسره نور خو ما یې لیدلی نه وي لیدلی ځایونه ویزه ورځ د یو کس خواله ورغلم دا څوک زما خواته راغلی دا ګډ تاجر و مالدار سړی دی نو کیني پاسین دی مالدارانو تاجرانو سره نو ویزه ورځ د یو کس خواته ورغلی وم څه کار مې ورسره وایي ته د مولوي صاحب هلته راشو وایي څنګه شو دا څوک چې دا مالدار دی تاجر دی دی په صوفه ناست دی او مولوي صاحب خپلو کې ناست دی پې ولچوي وی دا منظر په باندې بد ورګي او بیا موږ چې راوځو هغه ته ورځو نو په سر دې پټکې مناسب نه دي ګره کدا کارونه وی چې هغه کې پټکې لري کوم موږ له ګره تر هغه ته ګرځي وی چې نو په کارو موږ په دې نه کې نه کوو موږ وایو چې دې تاثیر دي دین سره متاثر کېږي په ورچې خیر وي دا کیسه تېره شوه د میاشتو بعد یو موسیقي پروګرام او ډېر دا خلک پکې راجمع شي او سبحان الله دا دنیا والا چې راجمع کېږي ټول اکثر دنیا والا دا دینداره چې راجمع کېږي دوی په مجالسو کې دینداره دي هر څوک دا چا سره تربیت کېږي چې په کومه لاره روان نو دغه مجالس ټول دغه دنیا والو دوی چې زموږ اوس په دې مجلس کې بل مالدار ناست دی چې هغه ډېر مشهور مالدار او تاجر او مولوي صاحب ناست دی هغه چې د دویم کس دی بل مو نو بیا د دې د الله په دې دین باندې ګوره سبحان الله ته کوم ځای کې دومره غیرت وي د الله په دې دین باندې غیرت راځي بیا په مجلس کې نشي کېدای چې دا منظر راځي بیا وبرکه دې کوم سړي چې ما ته دا خبره کوله دې سمولا نه دی ورته چې ګډ دیندار عام سره اوس دا کیسه روانه ده د مليون په توګه دین وکړي اوس ما ته رسېږي دا مسله اسانه ده چې مولوي صاحب چې ته بیان کړي او اسانه ده چې مولوي صاحب ته په خپله پته یې کړه او چې مولوي صاحب د مالدارانو په خپلو کې راشي
هغوی له خپې چاپي کوي دی به حق ویل او دا سیب د دې چې له خپې چاپي کوي که چېرته دی خطا شي نو دی به ورته ووایي چې ته خطا شوی مړي کږه ګناه کوي که نه وبه وایي کېدی نه شي کېدی نو څه کوتاهي د عوامو ده او څه د ملیانو او اوس خو د فیسبوک راوتې د روزانه نوي کیسه د نوي مولا دا پرونه ته د قاري څخه پیسه کوله یو نوی مولا راوتې د خلکو ته وایي چې وخوځېدي چې ګلونه ترې وویځي په مجلس کې بیان ته نه چې وخوځي نو ټول وخوځي پاسې یوټیوبونه وګورئ چې ګلونه وویځي لما وتي ما كذا كسدسي وهم يبدل الخزيب الخزيب وكله وغيشي أنا بس ترى كذا يقولون له ويجي وستعمل يندي ترى وتي ذا كثير من كذا عوام دسوتشد النبي نربتش والحمد لله ثم الحمد لله شيء الدير حد قريب ومختلوك بيداريا وپوشي دي اوس دا د کوسلې دا قیسې ویسې دا داسې په ډېرو خلکو اثر نه کوي دا کوم مونیانې چې بیانوي د دوی پرې خاصو مریدانو اثر کوي بس دغه ګورې خاص مریدان دي دا خاص کوم چې تخته و د څه وخته پورې ورسره نور په عامو خلکو ته قیسې اثر نه کوي نو الله دې په دین باندې پوه کړي او الله دې مریانو ته طاقت ورکړي چې صحیح دین بیان کړي خبر ما دا کوله چې قرآن کله نازل شوی دی رمضان په میاشت بس رمضان په میاشت کې په آخرني لسو شپو کې په آخرني لسو شپو کې لیلة القدر په شپه او دا کم ورځ وه دلیل بله فایده ورته هم ذکر کړو هغه دا چې د قرآن چې په کومه شپه نازل شوی دی نو دا د رمضان پنځویشتمه وه پنځویشتمه شپه د لیلة القدر راځي که نه راځي راتلی شي ځکه چې په تا شپو کې په دې یو دلیل د صحیح حدیث د امام احمد راوړی دا اوس بله فایده ذکر کړه چې یاد کړه چې څومره آسماني کتابونه نازل شوي ټول د رمضان په میاشت کې څومره لوی فضیلت دی دې میاشتې حدیث کې راځي د واثله ابن الاسقع رضی الله عنه روایت دی وإذ ذلك نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان لإبراهيم عليه السلام الصحيفي رمضان بأولني شبه نزل أو التوراة تشبه تيري شيء لرمضان تشبه تيري شيء سوى مشوار وما وديك التوراة نزل شيء أو انجیل چې کله 14 شپې تېرې شو او زبور چې کله 18 والقرآن ل24 خلت من رمضان او قرآن چې کله نازلېدو نو څو شپې تېرې شوې څلېرې شپې هغه تېرې شوې نو چې څلېرې شپې تېرې شوې دا کومه ده دا 15 او دا ورځ د څه وه ورځ د پنځه شپه هغه پنځویشتمه او دغه ټیم کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر هغه څلوېښت کاله عمر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څلوېښت کاله قرآن نازل شوی کوم ځای کې دی نو نازل شوی په مکه کې دی اکثر قرآن او بیا په مدینه کې ډېر نازل شوی دی او په بعضو نور علاقو کې نازل شوی دی خو هغه ډېر لږ دی یعنې قرآن یا په مکه کې نازل شوی دی یا په مدینه کې او یا د مکې مدینې په خوشه علاقو کې هغه ډېر نه دی ځکه ورسره دا یاد کړئ موږ ته په تفسیر کې راځي چې دا صورت مکي دی او دا صورت مدني دی بیا علماو د دې یعنې دې باره کې ډېرې خبرې ذکر کړي دي خو مشهوره چې کوم جمهور العلما یې ذکر کړي هغوی دا وایي مکي هغه صورت ته وایي چې د هجرت د مخکې نازل شوی مدني هغه صورت ته وایي چې د هجرت نه بعد نازل شوی اوس د مکې نه د هجرت نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طائف کوم ته دی کله دی ته
التم وحي راغلي من هذا وحي تبصير لكي ها ولي مكي هجرتنا مكي تنجدي خبرنا لمكي تنجدي لهجرتنا بعد پیغمبر صلى الله عليه وسلم ماني عرفات په میدان کې ایتونی لذي شي هغه څه لیکي مدني هنا کې څه کوم شي کېږي مکي څه کېږي خلاصه د خبرې دا ده چې قران اکثر نازل شوی کوم شي کېږي مکه کې بیا مدینه کې او خوش او غنی ها څومره قران په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو پیر بناسي دغه اوس کچا پښې کې دا سوال لای شي چې څومره وحي په یو ځای راغلی جواب دا دی چې د دې څخه خاص مقدار نه و چې دومره پیری په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دومره قران په پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل خاص مقدار یې نشي جسم شي وی چې یو پورا آیت نازل شي لك اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ده پورا آیت په پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شي یو ها جسم شي وی چې د آیت یو حصہ نازل شي لکه اوس آیت ته قرآن کې قرآن آیت تشریحي د نخښ چې کې د آیت ختم شو د آیت پوره نازل شي باز ټوټه په یو ځای کې نازل شي باز په بل ځای کې نازل شي جسم شي او کله جسم شي چې په آیت په یو ځای نازل شي لکه د سورۃ الضحى دا ورنه په ځای کې د په یو ځای نازل شي لس آیتونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبي عائشہ باندې چې کله بهتان ولګېدو د براءت لپاره لس آیتونه د سورۃ النور نازل شي او یو ځای لس آیتونه او کله داسې شوي دي چې پوره سورت نازل شوی او دا پوره سورتونه اکثر چې نازل شوي دا کوم یو دي دا د لنډي سورتونه دي لکه سورۃ الفاتحه دا پوره سورت په یو ځای نازل شوی ابو الزیوزي کې عمر مدینه کې مالته سوال نشو پروګرام کې هغه اعلان وکړ چې هغه کوم سورت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې پورا نازل شوی نو کې هغه باندې د سوچ کې جوړه و دې جواب آسان دی چې په دې لنډو سورتونو کې ډېر دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو ځای نازل شي نو به کې سورۃ الفاتحه مشهور سورت دی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا نور بار سورتونه دا په یو ځای نازل شي او سورۃ بقره دویمه سپاره تقریبا دا وشو چې پورا سورۃ بقره جبرئیل علیه السلام راوړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا بلګ نازل شي ورسته به ترتیب وشو دا ته ذکر کو ځکه چې ډیر وو وزره کې به دا سوال لاغلی چې تا چې دا وایي چې آیت باش ټوکړه نازل شي په یو ځای په بل ځای کې نو دا ترتیب به دې رسم ورکړي شي کنه نو خو موقع مینو شو جواب دې درکوم یا کنه موقع نو سوال ان شاء الله تدویا چې څنګه د قرآن په دې ترتیب سره لیکل شي او د آیتونو بیا څنګه راجمع شي دیو دا مسله یاد کړئ بل مسله دا یاد کړئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې وحی راغلی دا یا خو یو حدیثي د لسه لکه یو پیښه راغله نو دا پیښه متعلق به الله خبرې کوي چې مثال یاد څنګه منافقین چې کله لکه د منافقین کردار د تبوک په غزا کې پیښه دا واقع سورة التحريم چې کله نازل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې شي کوم تحریم اولنی آیاتونه د سورۃ التحریم اولنی آیتونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو واقع چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کوي یا ماریا هغه حرام سورة کافرون سورة المجادلة حادثة لا فيها هذه ابتدائية آيتونه عائشة عائشة رضي الله عنها بنتكلم بوتان ورجل سورة نور آيتونه جنگ بدر با مقابله جنگ بدر جنگ احد بس نور موقع زید رضي الله عنه واقعا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته توادو کې جزا نه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته زوی او الله تعالی چې تدا خزه دغه خزه ثلاثه کې او تین زینب رضی الله عنها زینب
دې به خلاف کې وته ته وکړه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ګران او د چې معاشره کې په ټیم کې دا طریقو چې چاته په خپل باندې زوی نو دې دي زوی شنو کسان چې نسب والے زوی دا خو د انګور سره واده هغه موقع باندې کینره ښا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د خپل بیبیانو نه خپو شو قسم خور چې زه کو د میاشتې لپاره درازم ایتونه نازل شو غزوه خندق سورة لغي قنوم دي سورة الأحزاب أي كده لذلك الغزاء خبر الشيء أو ده سنور دير زي دي بارك الله فيك علوم صحابي عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه شراغه بأيتنا نزيش عبد الله بن أبي د پیغمبر بارک خبره کړې و ولياذ بالله چې دا ذلیل او دا سیمو کې مثالونه دي خدای دې ذکر کوله چې کله په قرآن دی حدیثي د لاس نازل ها کله په قرآن دی سوال د لاس نازل څنګه طيب لکه او لکه مشرکین چې سوال کوي يهودو ته سوال کوي چې تاسو ته پوښتنه چا مبارک وکړي د ذوالقرنین د یوسف علیه السلام د روح مبارکي ها اصحاب کهف او درشه کله به صحابه کرامو ته پوښتنه چې اے پیغمبر سورې بقره کې شته اے پیغمبر دوی ته پوښتنه د شراب مبارکي دوی ته پوښتنه د حیض مبارکي دوی ته پوښتنه د الاهله د سپومې مبارکي دوی ته پوښتنه د مال غنیمت مبارکي دوی ته پوښتنه د یتیمانو د مال سره خپل مال ګډ کول نو کله قرآن د یو سوال په جواب کې لازم شي کله دی واقعي د لازم شي دی او کله به د واقعي او به د سوال لازم شي درې حالات کله دی حدیثي سره لازم شي کله دی تاسو په جواب کې او کله به د حدیثي او به د سوال او اکثر قرآن د قشان لازم شي یعنی اکثر قرآن چې دی هغه نه دی سوال جواب دی او نه دی حدیثي لازم شي ورسېدی به دی یو څو منټه پاتې دي دې کې دا خبره یاد کړئ اول پیر چې اولنی کوم آیتونه نازل شوي دي او اخرنی کوم دا مسله ده اولنی آیتونه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوي دي هغه اقرأ باسم ربك الذي خلق څو آیتونه انزال او زه هغه واقعه تفصیلي نه ذکر کوم تاسو معلومه ده صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا په نورو کتابونو کې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غار حرا ته او خدیجه رضی الله عنها دغه یو څو ورځې خوراک تیار چې کله به خوراک ختم شو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نور به نشي په بدله دوران کې څوک راغی جبرئیل علیه السلام او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اقرأ والولد هغه چې ما دې وکړه ځکه چې ویزه ونی و موسم زور چې پرې خو دې بیا وځي والولد هغه څه ليش المسلم بيو جوا والدريم بيبيع بيبيع يقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ده بيزاي التوحيد وده عوام ملګری چې دوی چې کلم د قرآن وایي د دوی دا مطلب چې د سورتونو د ایتونو ټول یو ځای راځي يقول سورة العلق شيء ديك السيدة بنيزاء يتنا وريوزي شيء يقولون كل موقع ده أولين بنيزاء يتنا ده أولين يعني بيبي شيء عمر سبحان الله أساس السنة عشان وهو شيء يعني بيعمر رسول من أول بيروح يراكب لا أسمع نور ده أسمع نور وشو دنيات هداية رأي أسمع نور دنيات وابتداء الابتزاء من الشيء قدرت إشكال في روايات كعز معروف رواية جابر رضي الله عنه وهي كذلك أولاني آية تنجي في عمر صلى الله عليه وسلم نازل شيء قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر هذا أولاني آية بهذه الثلاث دعوة
چې څوک پورې د استاد سره نه داسې ځنګلان یو درې مات کړي نو ته په دین باندې نشي پوهېدلی. دا اصلي روایت دی. نو دې سره څه کوو، دې سره څه کوو؟ دا خبره به تاسو ته معلومه وي، سیرت کې تفصیلي ذکر شوې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کله وحي راغله نو بیا د هغې نه بعد څه وخت پورې وحي بنده شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتهایی غمجن شو او بیا د وحي شروعات دغې سره وشو، یا ایها المدثر. نو کوم صحابه کرام یا کوم علما چې وایي چې اولني آیتونه دغه نازل شوي دي هغه د هغوی مطلب دی چې اولني آیتونه د وحي د بندېدو نه بعد د نازل شوي. او دا کوم علما چې وایي چې اقرأ باسم ربک الذي خلق دا آیتونه اول نازل شوي دي، نو هغوی چې ابتدا د وحي د دې نه شوې ده. نو دواړه خبرې صحیح چې ټکراو پکې شي، هیڅ ټکراو نه شي. ها اخرني آیتونه کومې نازل شوي چاته معلوم دي؟ اليوم أكملت لكم دينكم. واتقوا يوم ترجعون فيه إلى یو قول دی سورة النصر پورا سورت نازل شوې ده اخرني. لکه سورت خبره نه کوم چې د آیت خبره ده. سوال جواب ډېر وخت را پیدا شوی ښه ماشاء الله. دا زموږ سره مخکې یو وخت تلاشي د ورځې الله تعالی ته دې کې درې قولې چې اخرنی آیت کوي. بعض علما وایي د امت سلفو کې چې کوم علما تېر شوي وایي آیت الربا، آیت الربا سود نه چې الله منع کړی هغه کوم سورت کې سوره بقره کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ودا آیت اخرنی نازل شوی. دریم قول دا دی چې واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله، دا سوره بقره کې او د دې آیت پسې دی آیت الربا پسې ده آیت یو څو آیت بعد یا دغه پسې دی. دریم قول دا دی چې آیت الدین قرض ولا آیت قرض ولا دا په سوره بقره کې دی. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، ایمانونو کله چې تاسو لین دین د قرض کوئ نو څه کوئ؟ لیکل کوئ. نو څو کولی شو؟ درې. نو سبحان الله دا ټولې خبرې یو بل ته نږدې دي، په دې کې هېڅ تضاد نشي. څنګه پکې تضاد نشي؟ څوک به وابو وکړي، قاري صاحب څنګه وابو کولی شي؟ کله څوک دې وکړي اليوم الأخير نازل شيء راجع ښه جوړ کړه ته خو درې نازل شي. هلته خو علما وایي څوک هدایت اخرنی دی بل هدایت دی بل هدایت. موږ وایو دوی دا خبرې صحیح دي، دې کې ټکراو نه شي. د درې څه صحیح دي جیسے سورہ بقرہ پر سورت یا ټول خیر نازل شي. جواب دې دا دی چې قرآن یې د روي ته جواب وایي صحیح. دا قرآن راکړه چې مرګرو ته وایي چې پوره پوه شي. ګوره د سورې بقره اخرني آیتونه دي. د سورې بقرې اخرني آیتونه آیت نمبر دی 288 راړولم دي 288 د 288 آیت کې ګوره یا الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ای ایمان الله نه ویریږي او پرېږدئ سود. وایي دا آیت اخرنی دی. بعض وایي نه اخرنی آیت کوم یو دی؟ ګوره لاندې راپورې شوي دغه صفحه کې 281 واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله. وایي دا آیت اخرنی دی. بعض وایي نه ويا قبل آية آخرين دي بل قرآن كم قري ده بقرآن كده كل هو قد آية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فترسلين دين كوي باقي بكري مسلم كده كل يوشان دي ستكراو بكي نشتاق دي سي سيدا دريونا آياتنا يوزي دري تاو سمانا قرآن دي نفارومي چه قرآن دي تاو سبتا وليه نجدي وذا دوه يوم القسيم واتقوا يوم ترجعون فيه الى الله يا الذين امنوا اذا تداينتم. نو دا درېونه خبرې یو بل ته نږدې دي.
څوک دې ته پوښتنه چې اخرنه آیت کومه نازل شوی دی دغه آیتونه اخرنه آیت د سورې بقره د آیتونه چې 200 یو اتیا درې شو دا اخرنه آیتونه او اخرنه سورۃ چې قرآن نازل شوی دی هغه سورۃ النصر اذا جاء نصر الله والفتح صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې دغه رسول زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم وشو بدي باندې اکتفا وکړو او ان شاء الله سبا بیا یو څو خبرې نور ذکر کوو چې دا قرآن څنګه په دې ترتیب سره جوړ شوی دی چې موږ سره دی او څنګه سره جوړ شوی دی دا غیر باندې بیا تفسیر شروع کوو د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره او یو څو ورځې تقریبا شپږ ورځې دا درس نو د یو حدیثي او د پیښې د لاسه ان شاء الله د سبانه یا د نن به ترتیب دسی چې روزانه به درسونه یې د الله په توفیق سره وکړي الله چې ته وغواړي الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن باندې الله سبحانه وتعالی دې موږ توفیق راکړي چې د آخره پورې د قرآن وولو په دې باندې ځان پوه کړو بیان کړو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين